السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. طالبان بهرني هیوادونه د افغانستان له نه ګټونکي جګړې خپل پوځیان وباسي. وسلوال طالبانو له افغانستانه د نیوزیلنډي سرتیرو د وتلو پریکړه غبرګون کې د نیوزیلنډ دا ګام ستایلی دی. د وسلوال طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي د نیوزیلنډ هیواد د اقدام چې د دوحې د تړون په اساس خپل عسکر له افغانستان څخه باسي د هرکلي وړ دی. موږ له ټولو هغو هیوادونو د ورته اقدام غوښتنه کوو چې د خپل هیواد عسکر یې د افغانستان په اوږده او نه ګټونکې جګړه کې ستړي کړي دي. د نیوزیلنډ لومړی وزیر جاسینډ ارډن چهارشنبه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له 12 لسیزو حضور وروسته به له دې هیواد خپل ټول ځواکونه وباسي. دی وایي د سولې بینالمللي غني ذکراتو یو تلپاتې سیاسي حل لارې ښکارندویي کوي په دې معنا چې په افغانستان کې د نور نیوزیلنډي ځواکونو ته اړتیا نشته. اغلی اډرن ویل په افغانستان کې د نیوزیلنډ له 20 کلن پوځي حضور وروسته اوس د نیوزیلنډي ځواکونو د ستنولو وخت رسیدلی. له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3015 نیوزیلنډي ځواکونه افغانستان کې میشت وو چې په ځانګړو ځواکونو ولایتي بیا رغونې ټیم او ارزونکي یې فعالیت درلود. د نیوزیلنډ ډیری پوځیان په مرکزي بامیان ولایت کې میشت وو. له 2013 کال وروسته کله چې افغانستان کې امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمېر هم ورسره په کمېدو شو او نیوزیلنډي ځواکونه بیخي کم کړل شول. اوس یوازې 6 نیوزیلنډي ځواکونه افغانستان کې پاتې دي چې 3 افغان ځواکونه د روزي او نور کابل کې د نټو مرکزي قماندانۍ کې میشت دي. په افغانستان کې د نیوزیلنډي ځواکونو د حضور پر مهال 10 نیوزیلنډي سرتیري وژل شوي. اغلی اډرن ویل د دې هیواد د نیوزیلنډي ځواکونو ایستل به له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ ترسره کیږي. طالبانو او امریکا یو کال مخکې د سولو تړون لاسلیک کړ او اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر هم ډېر کم شوی دی. د دې هوکړې له مخې په پام کې ده چې د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه وځي، خو امریکا طالبان د سولې تړون پر ماتولو تورنوي او وایي چې له القاعدې شبکې سره یې لا هم خپل اړیکې نه دي غوڅ کړي. افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. که غواړئ مهم او دقیق خبرونه وګورئ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.